ته هرکلی وایو یو جهان مننې کوو راشي سبحان خان تاسو هم راشي سبحان خان مامون تاسو ناظم صاحب خاطرات دي چې راشي سبحان خان د هیواد پښتو ادبي تړون یو جهان مننه چې دومره خوندور پروګرام د رضاړو د ملګرو ډیره زیاته مننه چې ډیر مزیدار پروګرام کې موږ ټول شریک یو مننه کوو اختر علي ملګری ناست دی د پیژنګلو محتاج نه دی اختر علي ته خواست کوم چې راشي او خپل تاثرات موږ سره شریک کړي زموږ ډېر نرم ملګری شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربان دی د ټولو نه اول خو ټولو مېلمانو ته زه بې نومونه سالم پکې درانه درانه ملګري زما ناست دي او زما د رزړو ملګري او د بار د ټول ملګري ټولو ته په درناوي باندې دا مایک لګوالی ګزاره باندې به وکړي ټولو ته په درناوي باندې هرکلی نږدې حاجي صاحب ته هرکلی وایم ډېر زیات مصروفیت دی موږ له ټایم راکړو یو دوه خبرې د حاجي صاحب در سره شریکومه نو بیا بس چې زما مونږ د یو ټبر یو د یو کلي د یو حجرې یو د حاجي صاحب خپله چې دی نو ادب سره ډېر زیات تعلق دی د حاجي صاحب خبره ځکه کومه چې دی شاعر نه دی او نور خو مونږ ټول شاعران یو هغه لکه د نور په شان ښکاره خبره ده چې زموږ پښتو ژبې سره او پښتو ادب سره څومره تړون دی خو دا شکر دی چې حاجي صاحب یو داسې سیاسي سړی دی چې هغه دا زموږ نه سیوا ادب سره تړون دی زه یو ورځ کېنولم ما ته ویل چې د ملک احمد خان د مقبره باندې کار شروع کوم د دې لپاره ما پیسې مونږ او ما سره په هغې حواله باندې ډېرې درنې خبرې وکړې د ملک کالو خان بخښنه غواړم د ملک کالو خان په مقبره باندې نو بیا هغه تېره زموږ سره اجلاس وشو او په ملک کالو خان باندې جاوید اقبال خان دی او عزیز مانیروال او داسې ملګري دي د کمپیوټر سره میلاو شوي وو مو هغه ورته ویل چې تاسو پروګرام وکړئ زه هم سپورټ کوم په هغې کې بیا دا ملګري راغله رجي صاحب له خو په هغې ورځ باندې سره شمولیتونو پروګرام و سیاسي سړی دی نو ده سره ټایم نه و د ډېر کوشش نه باوجود د هغې لره ونه رسېد ما ته ویل چې د ټولو ملګرو نه به بخښنه غواړي زما دپاره نن په خپله هم راغلی دی به تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي او زه د هغې نه کلکه دا تمه لرم چې نن هغوی په خپل ایوان کې که د تحصیل دی او که د ضلع دی چې د خپل ضلع دی ناظم سره هم خبره وکړي دا شاعران دیبان چې دي دا د دې خاورې حلالي بچیان دي دوی په دې خاوره په دې قام په دې ولس باندې مین خلک دی باید چې زمونږ دا مشران دا خبره زه یوازې حاجي صاحب ته نه کوم دا د سبحان الله ناس دی د هغې په نوټس کې هم راولم چې دا زمونږ کوم سیاسي شاعران دي چې دا خبره په ایوان کې وکړي چې زمونږ دا خلک دا شاعران ملګري چې ځان په څادرې راکاږي پیغلې خپې ګرځي خو خپلې مورنۍ ژبې ته او خپلې خاورې ته په رښتونې باندې ورلاندې ودرېږي که دا ژبه محفوظه ده که دا ژبه بچ ده دا د دې د لاسه نو دې سیاسي مشرانو له زموږ په کار دي چې زمونږ دا ټولې کمۍ او کوتاهۍ په دغه ځای کې ډسکس کړي او د دې شاعرانو لپاره د حکومت د کونې نه سره وباسي او دوی لږ سوکاله شي ډېره مننه نوره خبره به